جهل تیارو تا درنا بلډیوا مسائل الاسلام ګلورنا اداره مسائل الاسلام ګلورنا اداره مفتي صاحب محترم یو محترم ورور پښتنه کړې ده چې د یو چا څخه یو رکعت تیر سوی وي او امام پر اخیری ناسته باندې اتحیات در پایه پورې وایي در اللهم ربنا پورې او مقتدی در عبد الرسول پورې ووایي ژر او امام لا سلام نه یې ګرځولی نو دی به بیا څه چم کوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محترم وروره چې امام د اللهم ربنا پورې اتحیات وایي او هغه مقتدی چې یو رکعت واجب تیر سوی دی هغه په دغه اخیری ناسته کې در عبده رسولو پر اتحیات وای اللهم صل و بارک اللهم ربنا بنوای خو کچيري د پرکه د عبده رسولو پر مقتدی اتحیات پرکه او امام لا نو رسیدلی و اللهم ربنا نو مقتدی بدا وای چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا به مکرر وای د چې اتحیات در عبده رسولو پر وویل مقتدی کملا سلام نو په ګرځولې دغه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا بوای درغه وخت دی وای چې ملا سلام په ګرځي لا سلام په وګرځاوي بیا دی ولاړ شي فتاوی هندیه اول جلد یو نیوی یم صفحه والله اعلم.